السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم لیدونکو، ځینو غوښتنه کړې وه چې تاسو یوه ویډیو د ایمیل په اړه باندې جوړه کړئ، څنګه ایمیل ولیږو د واتساپ کمپنۍ ته. په بله ویډیو کې موږ طریقه د نمبر د خلاصولو ذکر کړې وه، خو اکثره د دې مشکل سره مخامخ سوي وو چې ایمیل نسو لیږای موږ کمپنۍ ته. نو دلته موږ د ایمیل د لیږلو طریقه درته وښودله ترڅو ستاسو د واتساپ شمیره خلاصه سي. ترمینو اول به تاسو خپل جیمیل چې ده هغه به تاسو خلاص کړئ. په هر موبایل کې جیمیل موجودي، کله چې په موبایل کې ایمیل داخل شوی نو بیا جیمیل چې ده په هغه کې ایمیل موجودي. نو اول به تاسو جیمیل را خلاص کړئ، کوم چې تاسو برنامو کې ستا جیمیل به را خلاص کړئ. کله چې جیمیل تاسو خلاص کړئ بیا تاسو ته دغه وینډو ظاهریږي، یعنې د جیمیل هغه د کور وینډو ده یا هوم وینډو ده. دا چې کله تاسو ته را خلاص شوله، په دې ځای کې تاسو یوه د جامع علامه وینئ لاندې. دا د جامع علامه به کلیک کوئ، په دې باندې نوی ایمیل کریټ کیږي یا مثلا چاته لیږئ نوی ایمیل به موجودیږي. کله چې د جامع علامه مو کلیک کړه بیا تاسو ته نوموړې وینډو را خلاصیږي. دا وینډو چې را خلاص شوه دا د ایمیل د لیکلو صفحه ده، یعنې په دې ځای کې به ستاسو ایمیل لیکل شوی. فرام یعنې له چا نه ځي ایمیل، ټو یعنې چا ته ځي ایمیل، دلته هغه ایمیل لیکل کیږي. سبجیکټ یعنې موضوع څه ده، په دې ځای کې به خپل مشکل یا هغه هر څه چې په ایمیل کې تاسو لیږئ هغه به ولیکئ. اوس راځو په پریکټیکل ډول یا عملي ډول باندې د ویډیو ته پام وکئ، او په همدې ډول باندې به تاسو ایمیل ولیکئ او هغه به ولیږئ. ښه محترمینو، نو ایمیل به داسې ورته ولیږئ کله مو چې جیمیل را خلاص کړ، د جیمیل صفحې ته راغلئ، دلته تاسې د جمع علامه وینئ کوم چې په شکل کې موږ تاسو ته ښودلې وه، دا به کلیک کړئ. دا مو چې کله کلیک کړو تاسو اوس د ایمیل لیکنې صفحې ته راځئ. په دې ځای کې هغه ایمیل لیکل کیږي کوم چې چا ته یې لیږئ. تاسې په دې ځای کې ستاسو خپل ایمیل ده، یعنې تاسو څخه لیږل کیږي، چا ته یې لیږئ. دلته به د واتساپ د کمپنۍ ایمیل ولیکئ، د شکایاتو ایمیل. هغه موږ تاسو ته ښودلی وو support@whatsapp.com. دا ایمیل به دلته ولیکئ. په دې ځای کې به موضوع ورته ذکر کوي، یعنې موضوع زموږ چې ده بلاک شوی نمبر، بلاک شوی نمبر. په دې لاندې ځای کې موږ خپل ایمیل لیکو، یعنې خپل مشکل ورته ذکر کوو. ځای کې به تاسو خپل مشکل ورته ذکر کوئ چې مثلا د ما نمبر اوس واتساپ کار نه پې کوي، راته خلاص یې کړئ. دا خط به ورته ولیکئ چې املا یې صحیح چې هلته بیا په انګلیسي باندې ترجمه کیږي تر څو پورې صحیح ترجمه سي. نو کله مو چې دا مسیج ورته ولیکه بیا به دغه درې کونجه علامه د لیکلو علامه دا به کلیک کړئ. نو ستاسې ایمیل به د واتساپ کمپنۍ ته ورسیږي. بیا کله مو چې دا ایمیل ولیږه نو هغه چې کله ورسېده بیا به تاسو دا صفحه کته راکش کوئ تر څو نوی ایمیل تاسو ته راسي. بیا نوی ایمیل راځي، بیا منتظر اوسئ او د پخوانۍ ویډیو په طریقه باندې مخته لاړ شئ. که محترمین نور به په مخکې ویډیو کې طریقه ښودلې وله، په هماغه طریقه به مخته لاړ شئ. نو بیا بل ایمیل راځي، هغه ته منتظر اوسیږئ. بیا په هغه پسې ستاسو د نمبر په اړه معلومات راځي، یعنې چې ستاسو نمبر ولې بند شوی ده. کله چې هغه معلومات راغله هغه ته به تاسو ځواب ولیږئ، بیا به ریپلی ورته وکئ، ځواب ور ولیږئ چې زموږ نمبر خو بند شوی ده، موږ ستندر شرایط قبلوو او د واتساپ
کوم شرایط چې دي د هغو نه سرغړونه نه کوو، زموږ نمبر را خلاص کړئ. نو کله مو چې دغه ځواب ور ولېږه بیا منتظر اوسئ چې وروسته بل ایمیل راځي، کیدای شي ستاسو نمبر خلاص شي او یا کیدای شي داسې ځواب درکړي ستاسو نمبر د خلاصېدو وړ نه ده.